کم انسان چې ډېرې خبرې کوي راځي چې نن په هغه باندې یو څو خبرې وکړو. داسې انسان چې وي خبرې خو هغه ډېرې زیاتې کوي، چپړ لګیایي په هر وخت کې. خو دا انسان زړه چې وي هغه ډېر زیات صفا وي، یعنې چې څه یې په زړه وي اخ یې په خوله باندې وي. په زړه کې هیڅ قسم سملال چې دی هغه یو انسان ته هم نه لري. که تاسو اکثر خیال کړی وي کوم انسان چې ډېرې خبرې کوي د هغه په مخ باندې همیشه یو مسکا وي، خندا وي. بعض دفعه داسې هم کېږي چې دا انسان خپل چې کوم درد دی تکلیف دی په زړه کې هغه په دې خندا کې پټوي. دا خلک چې وي دو ډېرې خبرې کوي نو دو همیشه خپل د نادانۍ د وجې نه څه نه څه مصیبت کې خامخا راګیرېږي. داسې انسان هیڅکله د بل انسان بد نه غواړي او کوشش کوي چې د خپل د لاسه بل انسان ته ډیر ښه ورسوي، څه نقصان ته ونه رسوي، چې دا بل انسان هم ښه ژوند چې دی هغه وکړي. او خبرې ډېرې کوي، چونکې داسې خبرې هم کوي چې تا به خندوي، ستا غم چې دی وایي به چې کله چې ته خفه یې څه خبره ورته وکړي نو هغه ډېره په خندا واړي او ستا غم چې دی هغه ستا سره کم کوي. ډېرې خبرې کوونکی انسان چې وي که هغه په کور کې وي یا په دوستانو په منځ کې وي نو اکثر چې خبرې کوي نو موږ داسې ورته وایو چې چپ شه، خوله دې بنده که. ستا خوله چېرته موږ بندونه لیده. خو کله هم چې دا انسان د کور نه لرې لاړ شي یا دوستان نه لرې لاړ شي نو ټول نه زیات بیا خلک هم حق انسان چې دی هغه مس کوي، دا خبرې چې دی هغه ورته یادېږي او کور چې کوم رونقي نو هغه سره وي. چې کله هغه کور نه چېرته لاړ شي نو کور هغه ټول رونق چې دی هغه ختم شي. ستاسو ژوند کې به خامخا داسې انسان وي. که داسې انسان تاسو په ژوند کې لرئ نو کمنټ سیکشن کې د هغه نوم واخلئ. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. الله په امان.